السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او د امریکا ورجینیا ریاست دی او ورجینیا کې د لیکریج پارک کې د ونو پر ضد عملیات روان دي تماشې کوئ که نه دا ونې والې د ګیر چاپېر تاسو به راټول ورسه وینئ زما وخت به ډېر کم درځي تماشه وکړئ زنداباد او تعلیم زنداباد دا دوه هغه ایو وګه بلا مخکاره شو بلا څه چې کوم دی بمپر مخکاره الله دې خیر دی وګه کله چې ګاډي څنګه دي دا خزلې تر روانې دي خلا ورځي دا ډمسټر دی دا ایران باندې به ورځي نه به څوک جګړه کوي نه به څوک ماګړه کوي لکه دې غټه ورته وکړه راخه دا به څنګه کټ کړي وګیا د ډرارې به دې وباسي ولکه هسې ګولې وویشتې اتڼې ونې پوته چې داسې لړ شو ځنګل جوړوي کاکا لګیا دی ته تماشا کوئ تاسو پوره څانګې ووالې نه ادي امیگو موږ له ویډیو جوړ کړه کنه امیگو خیال دا و چې سی حساب کتاب دی نمبر هم پې لیکلی نمبر یې درکو منه چې سهار ماښام د ټلیفون نه وکړې هغه ټولې ونې والې دي ګیر چاپېره او دا ټولې څانګې چې کوم دي دا به کرش کېږي زه خو واک له راوتی یم نن -3 ډګري سنټیګریډ دی سنټیګریډ -3 ډګري سنټیګریډ دی په فارنهایټس کې دغه چې کوم دی نو 59 ډګري فارنهایټ دی یو کم شپېته نو -3 ډګري سنټیګریډ ته لکه بلا خشاک دی یار والله که په وس کې مې د تاسو له مې در لېږلی جخ جمي کې م بلولې ځان ته خو څه وکړمه قسمته بلا څانګې وویل نه پوهېږم چې دا سړک پراخوي که څه حساب کتاب کېږي تاسو زه خبر ساتم که خیر چې په علاقه کې سم پرمختګ کېږي نور خو تاسو خو د پرمختګ نه پاتې یې خو دې خلکو پرمختګونه وکړله وګوره دا دومره ټیمبر پروت دی دا وینې دا به غورځېږي دا به کرش کېږي دا به ډیران ته ځي مړه بس چا سره زیاده خبره خو بس الله تعالی ورکړي چاله ډېره چاله کمه وایي خدای پاک دې مونږ له هغه څه راکړي چې زمونږ ستاسو په شونډو سمه دغه ته غوله شوی پراجیکټ روان دی خو زمونږ د سټه به وباسي ما ته ښکاري دا چې څه کټ کېږي را کټ کېږي مونږ پسې بیلونه رالېږي چې دا ستاسو په کاته کې دا دایي په کاته کې بس داسې به ور شو کاکا او کاکي خو چې کوم دی نو سپی او سپی را روان کړي دي چکر لی بوځي او مونږ به داسې وکړو واک به وکړو السلام